سلامونه، تاسو هیله تلویزیون ګورئ. هیله تلویزیون په لومړي ځل تاسې ته هنري فلم وړاندې کوي. د دې ویډیو په اخره کې موږ تاسې ته د دې فلم مکمل ټریلر هم درښایو. نو راځئ په لومړي سر کې ستاسو سره د دې فلم په اړه معلومات شریک کړو. د فلم د کیسې په اړه به وروسته وغږیږو، خو اول به د فلم کاست درته معرفي کړم. په مرکزي رول کې تکړه او ځوانه هنرمنده رابعه قیوم ده. د رابعې دا لومړنی فلم دی چې هغه هم د هیلې تلویزیون له لارې تاسو ته وړاندې کیږي. بل تکړه اکټر چې تاسې ټول یې پیژنئ نیک خان دی. لکه څنګه چې پوسټر کې وینئ په دې فلم کې خالده یاسمین هم شته. تاسې به یې د خندا سره حتما آشنا یاستئ. خو په دې فلم کې یو بل شان رول لوبولی چې وروسته به یې په ټریلر کې وګورئ. د هیلې تلویزیون تکړه همکار ثاقب یوسفزی هم په دې فلم کې ډیر جالب رول لوبولی. لیک او هدایت یې ډیر تکړه او بااستعداده ډایرکټر چې د اردو ژبې ډیر فلمونه او سریالونه د بیلابیلو چینلونو له لارې وړاندې شوي زاهد او رنګزیب یادوم. د فلم په باره کې مو معلومات در سره شریک کړه، خو راځئ چې اوس یې ټریلر وګورو. زه هم یو انسان یم، زما هم ډېر ارمانونه وو. ستا د پلار وړیا جایداد دی. ژوند ښکلی دی او ما هم د ژوند د ښکلا لیدل غوښتل. ما خپل ارمانونه پوره کول غوښتل او د ښې ورځې په تمه وم. کالي یې رانه یوړل، تش راسې ناست. زه 15 کلنه زرینه یم. زما واده د جمال نومي ځوان سره شوی. زما دپاره چې د جینۍ کته که نه نو څومره خوارزاره شوې او هغه دې بلکل وچه کلسه را پیدا کړه. د واده نه څو ورځې وروسته زما په ارمانونو خاورې واورېدې او زما د ژوند ډیوه تته شوه. زرینه په دې کور کې بېکاره پوزه ده. سهار شي او ماښام شي صرف ډوډۍ ماتوي. ټریلر به مو خوښ شوی وي. زه هغه د پښتني کلیوال ژوند ته یوړم. د فلم نوم زرینه دی چې د یو بېوسه پیغلې په ژوند باندې جوړ شوی دی. ملګرو، دا به لومړنی پښتو فلم وي چې په سینما نه بلکې په یوټیوب کې د هیلې تلویزیون له لارې نشریږي. دا فلم به ډیر ژر تاسو ته وړاندې شي. که غواړئ چې دا فلم وګورئ او زموږ له نویو کارونو خبر شئ نو له موږ سره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.